تاسو آیا ټیکه اخیستې ده د پښتو ژبې که نه؟ اوس خو په سکولونو کې هم پښتو ورکه شوه. پښتو دپاره منډه وښیه، وجه څه ده؟ پښتو چې عام شي تاسو ته به پکې څه میلاو شي؟ السلام علیکم ګرانو کتونکو، جعفرشاه درویش یم. په څنګ کې را سره د نوښار یو ډیر زبردست شاعر موجود دی، محمد راشد اقبال نوشیروي صاحب. دی د پښتو یو ادبي جرګه هم چلی، کومه چې دا مکرم پښتو ادبي جرګې په نوم باندې ده، د دی د نیکه په نوم باندې. دی اوس هم د خپل نیکه د مرګ نه پس دغه د پښتو ادب دغه د شاعرانو دغه ادبي جرګه چلی او خپلې هلې ځلې کوي. شاعران پکې دی سره ډېر زیات دي. نو دی ته زه ډاډ ورکوم چې د پښتو ژبې خدمت کوي. په دې دور کې هم راشد اقبال صاحب سره به یو څو خبرې کوو. استاد جي څنګه ژوند څنګه روان دی؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ښه شکر الحمدلله. جعفرشاه درویش صاحب خیجي خیر دی. دا راته وایه دا پښتو ادب دا جرګې دا سټارټ د څنګه وایستو؟ مکرم پښتو ادبي و ثقافتي چې کومه جرګه ده دا د څنګه شروع که؟ دا ما د دې د وجې شروع کړه چې د ما کوم ملګري ټولو هغه به یو جرګه وه نوښار کې، هغوی به نور کسان د بار نه راغوښته، داسې مشران موږ پکې زموږ په نوښار کې ښه قابل هغوی ته به یې سوې نه. بیا موږ ولګېدو، بیا موږ د مکرم اخوند چې کوم دی نو زلمي مو ورسره ځکه دی په سلا باندې ولیکله چې زلمو دا جرګه جوړه کړه په مشترکه، لکه مکرم اخوند زلمي پښتو ادبي او ثقافتي جرګه. بیا ما څه تقریبا 55 مشاعرې وکړې. 55 مشاعرې ګرانه خو وایي؟ ګرانه خو دي. او په 14 اګست په ټولو شاعران چې کوم وفات شوي او سیرت په حوالې سره لکه دا ټولې جرګې مشاعرې ما وکړې. په دې باندې بیا ما میټینګونه وکړو. د دې تصویران چې کوم دي هغه هم زه دغه کوم، تاریخ هم دغه کوم. داسې به یو جرګې سره اوسه پورې نی. دا زموږ نن د خیشکو جرګه چې کومه ده هغې کې یو مشر د موږ ملګری دی ولی خان خاکسار صاحب، هغه دعوت کړی چې راشي مرکزي پښتو ادبي او ثقافتي جرګه چې کوم ده دا زړه جرګه وه چې دا دغه کوو مشترکه. نو هغې له موږ تلي وو، ګلشیر و را سره، اسامه ارماني و زومه. دا راته ووایه تاسو ته د دې څه پیسې میلاویږي که نه؟ لګیا یې بس هغه خدای خدمتګاران یې چې دغه په میاشت کې یو ادبي غونډه کوي، یو دغه جلسې کوي، دغه 14 اګست کې پروګرام کوي، یا داسې چېرته کې نور څه اسلامي ورځې وي یا د پښتو ژبې کومه ورځ وي، دغه خدمت تاسو کوئ؟ آیا تاسو ته په دې باندې څوک څه درکوي؟ نه، په دې موږ له هېڅوک هم څه نه راکوي. موږ خپل ملګري وو او پیسې راغونډې کړو، خپل مینه محبت دغه کوو. کني د بار دغه چې کوم دي څومره جرګې داسې دي هغوی له حکومت تعاون هم ورکوي، پیسې هم ورکوي، هر څه دغه کوي. موږ خو چې کوم دی د 21 فروری هغه هم د تاج محل صدر نه واک کړی، تاسو هم راغلي وئ، صحافي صاحب هم و، شیرین استاد هم و، داسې نور ملګري مو. داسې موږ چې کوم دی اوس د دغه هم کوو، ورپسې د څه نومېږي فلسطین په باره کې به مروځو او د دې په دغه کې به یو احتجاج کوو. شاعران چې کوم دي د موږ د جرګې که نور کوي او که نه کوي، موږ دغه کلي جرګه او موږ د اسلام او د پښتو دغه پې کوو. دا راته وایه تاسو آیا ټیکه اخیستې ده د پښتو ژبې که نه؟ اوس خو په سکولونو کې هم پښتو ورکه شوه، تاسو لګیا یې، ډېر خلک به سپک هم ګوري، بدې ردې وایي، بعضې خلک وایي نه پوهېږي. نو څنګه مشکلات خو به ډېرې څه ویل غواړې؟ موږ ته مشکلات داسې دي چې ما خپل ځانې ولیده که نه، ما ډېر ولیده. موږ سره فقیرګل عامر صاحب چې کوم دی دا د های سکول پرنسپل دی، دی او زومه. موږ تقریبا 25-30 سکولونه وکاته سرکاري، پرایویټو باندې وګرځېدو چې پښتو عام کوي، پښتو عام کوي. 2 کاله نه موږ دا منډې تړې وخو، کني یو جرګه هم دا اوسه پورې چا هم نه دي کړي. او موږ ته داسې پرایویټو سکولونو والا هم ویلي چې خلک کم ځای ته ورسېده، تاسو کم ځای ته ورسېد، تاسو خو ډېر کمه کالي سادهګانې. خو زه دا بیا هم خلکو ته دا یو میسج دغه ورکوم چې ګوره چې دا ادب نو که نه، بلکل دا ادب نو، دا قرآن شریف به موږ چته لیدلی، صحیح خبره، په نبي علیه السلام باندې نازل شوی دی، موږ هم په ایمان راوړی دی. دا د هلته نه موږ له رالو
غني دا په ډېر په سختۍ سره دغه شوی دی خو زمونږ دا خلک چې کوم دي دا دي ناشکره دوی وایي چې یاره بس په تیاره باندې به دی دې ته خوشحالېږي. پښتو دپاره منډه وښیه وجه څه ده؟ پښتو چې عام شي تاسو ته به پکې څه میلاو شي؟ پښتو چې عام شي که نه مونږ دغه وګوره بس زمونږ خلک چې کوم دي که نه انګلیش هر کور کې چې کوم دی انګلیش ډیډي ماما پاپا دا دغه الفاظ استعمالوي ښه په انګلیش کې ټول ټکي دغه کوي عربي نشته عربي چې کوم ده زمونږ د قرآن شریف د دغه ژبه ده د کبر هم دغه ده که نه بلکل او عربي چې کوم ده عربي څوک نه دغه کوي پښتو نه دغه کوي نو اصل کې زه خو په انګلیش اړو زه منم هم نه د سره زه نه انګریزان منم او نه اسرائیل منم صحیح زه پښتون اسلام زنده باد. بلکل جی بلکل. څه شعرونه ورته ووایې ملګري به بور شوي خبره مو ډېره وکړي؟ شعرونه به ووایم یو به د نیکه رباعي ووایم سرتور خې د یو بل تاج په سر مږده په سپوټ کې باندې نوم د صادر مږده دا متل دی پردې کټ د نیمې شپې وي پردي کټ کې د استوګنې بستر مږده بلکل چې یو کار سم په واده نشي کولی نیټې بل سره ماښام او سهار مږده چې نن ستا سبا د بل مې مکرمه داسې یار باندې نامه د دلبر مږده. ډېر ښه دی. بل زموږ یو رباعي ده چې مې پورته کم ساعت شي جنازه شي به پورې مې د مینې دروازه معشوقه به شي دنیا کې رانه پاتې هېڅ پوی نه شومه د عمر په مزه چې مې ولګي خزې په قبر باندې نو مې ولیکله قبر په خزه تسلي به مې په مړونو د زړه کېږي یاره کله کله ماله زرازه چې په ما د ننه له حد کې څه تېرېږي تا ته نه لګي د هغې اندازه ارماني د دنیا تلې یم یاره په ارام تر اوسه نه یم یو لحظه راشد وایي زر په زر راپسې راشه درلېږم درله د دې ځایه ویزه. ډېر ښه دی. نوی نسل چې کوم پښتو ژبه هغه شان نه پېژني ډېر لفظونه داسې دي چې هغوی نه پېژني څه پیغام ورکړي؟ هغوی ته زه دا پیغام ورکوم چې کوم څومره نسل دی زمونږ ماشومان واړه کالجونو والا چې څومره دي مور پلار ته هم پیغام ورکوم پیغام ورکوم چې پښتو عام کوي پښتو کلچر چې کوم دی ثقافت چې کوم دی حیا ده پښتو حیا ده وزرا چې دا نو د پښتو کلچر دی که تاسو وګورئ نو هغې کې ادب و چې مشر به رالو نو کشر به پاسېدو یو طرف ته به سیټ ته شو. نن سبا چې کله دغه حجرې کلچر روک شوی دی نو هغه مشران ولاړ یو کشران ناست دي ډېره بې ادبي چالو شوي ده څوک د خپل پلار خاطر هم نه کوي پردی مشر خو پرېږده پردی مشر خو پرېږده په هغه باندې هم دغه نه کوي د حجرې قدر لاړو د جوماتونو کې خبرې شروع شوې اخري وخت شو زه دا خواست کوم چې جوماتونه چې کوم دي دا د عبادت ځای دی خپل مونځ لرئ مونځ کوئ او په چپه خوله ترې راځئ حجره کې کښېنئ او خپلو کې مینه محبت کوئ دا تاویلې ماویلې غیبت د دې نه اسم نه جوړېږي او چې په چا پریشاني راشي غم راشي دغه نو چې پریشانی او دغه ته نشي اغشتي نو الټا خندا ور پورې مکوي نن په مونږ دا سبا په زیم دا ما دا سیولي د یوازې به خپل ځان یاد نکم که په ما باندې پریشانی راغلی په فلسطین دا رااله په چشنی رااله ورما باندې رااله کشمیر باندې رااله په کابل رااله په سونه دغه باندې رااله په علماء کرامو باندې رااله دا خلک ته ټیک ټاک جوړ کی دی ته خنداګانی جوړ کی د دین اسم نشته ګوره د الله خاطر کوي د غلوي او ورځ نه ویریږي د قبر نه ویریږي ځان کی جذبه راولي ځان کی طاقت همت دغه کوي او دا جواریانی دا کرکټ امریکټ د دین اسم نه جوړیږي د قرآن شریف تلاوت کوي 15 واړه وخت خپل مونځ او 10 ذکر استغفار دا کوي دا ګوره ابل ورځم پرونو جوړی کنه زلزلہ بالکل نو د دنیا اس پته نه لګي چې کله ورانی صحیح خبره او نو تیار اوسئ نو چې د دې پورې ته ویم چې ګورې دغه روانه ده ژوند خوند مده نشته او اصل خبره چې کوم د تبلیغ لوځئ سې روزې ولګوئ چلې ولګوئ څلور میاشتې ولګوئ د علماء کرامو پورې خنداګانې ټیک ټاکونه
دا شکل د مه کوئ. پیشو د سپي دا تې مه دغه کوئ. په دا جوماتونو ما کې ټک ټاک اورېدلي مه دي کوئ. په جوماتونو کې مه کوئ. دا ما اورېدلي دي صحیح. چې د هغه ښځه چې کومه ده حلاله ښځه هغه په هغه باندې طلاقه شي چې کوم عالمانو پورې خندا کوي نو دا نی پکاره. بالکل. او که ما نه دې کې څه غلطي دغه شوي نو ستاسو ټولو معذرت کوم. صحیح. او ډېره مننه. ګرانو کتونکو بس لنډ میسج پیغام دغه دی، د آخرت غم وکړئ، دنیا فاني ده او ارماني به ترې نه ځونه. والسلام.